ملګرو سلامونه. نن درته په زده کړه او زده کړه باندې خبرې کوم. زده کړه چې د اسم دی یعنی هی پکې نه راځي، خو زده کړه چې هی راله او بیا کړه سو دا امریه فعل دی چې له اصلي زده او مرستیال کړه فعل نه رغېدلی ده. زده کړه چې د تعلیم آموزش یا ایجوکیشن ته وایي او هی چې پکې راغله زده کړه شو په دوو برخو ویشل شو، یو اصلي فعل شو بل مرستیال. مطلب دا چې یاد بگیر یا لرن ایت یو چاته وایي چې دا شی زده کړه. زده کړه د روښانه راتلونکي ضمانت کوي، یعنی تعلیم د روښانه مستقبل ضامن دی. ناور لومړنۍ زده کړې په پېښور کې کړې دي یا یې وکړې. لومړنۍ زده کړې یعنی لومړني تعلیمات یا پریلیمنري کېدای سي انګلیش کې ورته وایي پریلیمنري ایجوکیشن. بیا د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. لوړو زده کړو یعنی هایر ایجوکیشن. دا یې ښې بېلګې سوې چې دا د زده کړې لپاره راځي چې کله اسم وي. اوس راځو زده کړه. یو چاته وایي دا کار زده کړه. اول ټومبکه زده کړه بیا یې پخه کړه. دلته زده چې د اصلي فعل شو، کړه یې مرستیال فعل. یا درس زده کړه یا ناکامۍ ته تیار شه. دلته چې د هی راځي بیا کړه راځي. او د زده کوونکي په ځای زده کوونکی هم په کار نه دی، یعنی هی نه ده په کار چې پکې راشي. زده کوونکی تر زده کوونکي غوره دی، یعنی کله چې زده کوونکی هم لیکي هی په منځ کې مه لیکئ. درنو ملګرو، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل سبسکرایب او خوښ کړئ. د نورو ملګرو سره شریک کړئ. غزا نور زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر او لینکدین. که تاسو غواړئ چې خپل کور کې مو بچیان یا په خپله پښتو زده کړي یا یې لیک لوست زده کړي یا یې ژبه زده کړي، زموږ سره تماس ونیسئ. آنلاین درسونه لرو.